بیا دغه قانون موږ د دې وس زمانې د وس جغرافیې د دې وس مقتضیاتو د وخت او د وس مصطلحاتو د وس تعارفو د وس عرفو د تعامل مطابق به جوړیږي. د عرف تعامل ته د موږ په فقه کې ډېر مسایل په عرف په تعامل باندې محمول دي بنا دي. نو موږ کوو دلته اوس قانون جوړوو، د موږ په قانون کې به راځي چې د موږ نظام څه نومیږي. دا نوم خو په شریعت په قرآن شریف کې نه ده ذکر شوی. موږ به وایو چې په دې ملک کې څو قومونه پراته دي، دا په قرآن کې نه ذکر شوي چې تا په هېواد کې څو قومونه دي. رسمي ژبې څو دي پکې، دا خو په قرآن عظیم شان کې نه دي راغلي چې دا پښتو رسمي ژبه ده که فارسي نوم دی. پښتو نوم په قرآن شریف کې نشته. مثلا د تا بیرغ به کوم رنګ لري، دا په شریعت کې قرآن شریف کې نه دي ذکر شوي چې تا بیرغ به دغه رنګ لري. دا یو نشان ده. بیرغ چې د علم علامې ته ویل کېږي. هر علامه دې چې جوړه کړه دا څومره دي خبره نه ده چې دغه 5 ګزه 1 ګز 2 ګزه توکری رخت سره لغه محتویاتو چې په هغه باندې څه نقوش راغلي دي، وږي مږي او تورې مورې په باندې لیکلي دي. دا نه ترقي راوستی شي او نه پسماندګي راوستی شي، نه انسانانو ته رفاه ورکولی شي، نه انسانان ذلیله کولی شي، نه کامیابي راوستی شي، نه ناکامي راوستی شي. دا یو نشان ده. لکه په حج کې ځینو خلکو لوټه پورته په همسا کې پورته کړي، په سایوان کې پورته کړي، لوټه یې په سر باندې نیولې، خپل ګروپ یې په متعین کړی. موږ د خپل ملک د خپل هېواد د خپل جغرافیه په یو نشان باندې متعینوو. دا نه د لانجو خبره ده او نه باید په دې باندې ستړي و ستومانې تېرې سي، نه خلک په دو باندې مشتو یخن سي او نه په دې کې ونښلو. نو هم اساسي موږ قانون ته ضرورت لرو چې موږ د قوانین له وخت او زمانې سره برابر عیار کړو، تعامل سره برابر، د نویو مصطلحاتو سره برابر، دا ټول شیان کې ثبت و سجلي هم دې ته ضرورت لرو او هم دا را باندې لازم او فرض ده چې دا قوانین او دا قواعد چې موږ وضع کوو، اصول و مقررات، ضوابط د حکومت چلونې لپاره جوړوو، تیاروو، مهیا کوو، دا به له دین سره په ټکر کې نه وي، له اصولو د دین سره به په ټکر کې نه وي. دا که په اباحت په خانه کې زښت ډېر شیان راځي. اصل په اشیاو کې اباحت ته ټولو فقهاو کرامو ته معلومیږي، عالمانو کرامو ته معلومیږي. اصل په شیانو کې اباحت که موږ اوس د خپل هېواد په 4 ولایتو باندې تقسیموو دا حرام نه ده. که موږ دا دلیل پېښوو چې دا په قرآن کې نشته، په حدیث کې نشته راغلي، ولې دا خو یو لوی بدعت ده، ناروا ده، حرام ده. نه ده حرام. اصل په اشیاو کې اباحت موږ د تنظیم دپاره، د ترتیب دپاره، د رسیدګي دپاره دغه مناسب او لازمه بولو. څه وخت بعد به دا ولایتونه زیاتېږي، څه به کمیږي، ولسوالیانې به زیاتېږي، ادارات به زیاتېږي، وزارتونه به زیاتېږي، کمیږي به حسب لزوم دید د هغه مطابق به په دې باندې عمل درآمد کېږي. نو موږ به له اسلام سره په ټکر کې ضوابط نه جوړوو او موږ به بې ضابطې ژوند نه کوو. الله پاک دې وکړي چې د ما دا خبره د ځینو ورونو ذهنو ته ورسیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.